بغلان کې دیني عالمان وایي افغانستان کې سوله د جګړې په دوام سره نشي راتلی. بغلان کې یو شمیر دیني عالمان وایي چې د جګړې دوام په افغانستان کې د هیڅ لوري په ګټه باندې نه ده او نه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د نښتو په دوام سره په هیواد کې سوله راتلی شي. دوی وایي چې د جګړې خواوې د نور د افغانانو د وینو د تویېدو پر ځای پر دې فکر وکړي چې څنګه او له کومو لارو خپلو موخو ته رسیدای شي او وروسته له هغه دې جګړه ودروي. نیوکې دا دی چې جګړه مارو ډلو د اختر په شپو ورځو کې هم د خلکو د تمې پر خلاف د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جنګونو ته زور ورکا او ورباندې ونه مانه. بغلان کې یو شمیر دیني عالمان وایي چې د افغانستان سوله د جګړې په دوام سره نشي راتلی او د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې د خپلو لورو ترڅنګ د عام ولس د وینو تویېدو مخه ونیسي. دوی وایي چې د جګړو په شتون کې څوک په آرامۍ سره عبادت هم نشي کولی او هره شیبه یې روان نه آراموي. رای حل افغانستان را پیدا کنند. اگر مشکل افغانستان با جنگ حل میشه، دیگه 40 سال حل میشه. دیگه 40 سال که حل نشد، دیگه هر کس میدونه که یک چیزی که انجامش به یک مسیر نشد، تغییر مسیر میتونه که یک راه حل پیدا شد. من نمیفهم که فایده کشتار انسانها چی است و چی فایده میگیرن. اگر اطمینان خاطر و امنیت نداشته باشیم، ما مسائل تعبدی و عبادتی را هم پیش برده نمیتونیم. 2 رکعت نماز نیت بکنیم جنگ باشه، نماز ما از پیش ما خراب میشود، مشکل پیدا میشود. ذهن انسان بسیط است، در وهن واحد، در حالت واحده متوجه دو چیز شده نمیتونه. بنابراین اگر اطمینان خاطر نباشه، ما هیچ مسائلی را پیش برده نمیتونیم، نه مسائل اقتصادی، نظامی، سیاسی، حتی زندگی ما در خطر میشه. ما زندگی روزمره خود پیش برده نمیتونیم. دیني عالمان او قومي مشران وایي چې نور د جګړې ښکېلې ډلې د خلکو وینې نه تویوي او له انصافه په کار اخیستو د افغانستان د جنګ پای ته یوه حل لاره وګوري. دلته له حکومت غوښتنې دا دي چې د قانون مطابق د طالبانو مشروع غوښتنې ومني او له طالبانو تمه دا ده چې له انعطافه په کار اخیستو دي او بل ته د سولې لپاره غاړه کیږدي او جګړه دې ودروي. ما آتش بست از طرفین جنگ می‌خواهیم که عبارت از طالبان و دولت هستند. باید هر دو طرف روی انصاف ترحم بکنند بر بالای این ملت. خون این ملت بیشتر از این نریزانند، بیشتر از این کسی خود به خون آلوده نکنند. باید دولت طالبان هغه غوښتنو ته لبیک وایي، هغه شرعي غوښتنو ته، هغه قانوني غوښتنو ته چې هغه د قانون اساسي پاک کې د شریعت په چوکاټ کې برابري، باید لبیک ورته وایي. مشکل حل دواړه د مفاهمې ټاکنې هم ضرور شاید ده، ځکه چې زمینه برابره ده سوې ده ورته هغه آمادګي ورته نشته او صلح خو یو داسې شی ده چې باید له ټاکنو مخکې وایي. بغلانیان وایي تمې دا وي چې کیدای شي دواړه خواوې د لوی اختر په شپو ورځو کې کوم ځانګړي جوړجاړي ته ورسیږي او د سولې بهیر په لړ کې به ښکاره پرمختګ وشي. خو د تمې پر خلاف جګړو ځینو سیمو کې د حکومت لوري او ځینو سیمو کې د طالبانو لوري دوام وموند. دوی وایي د سولې بهیر له ډیرو هلو ځلو وروسته هم دا مهال کوم ځانګړی لوری نه لري او د جګړې ښکېل اړخونه دي نور خپل ټوپک په ځمکه کېږدي او په خپلو کې دې سوله وکړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.